ملي دفاع وزارت د خپلو پوځیانو شمېر اعلان کړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. راتلونکي کال کې به د ملي اردو شمېر 180,000 ته ورسیږي. ملت ته د دولت د حساب ورکولو په لړ کې پرون د ملي دفاع وزارت د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې رسنیز کړ. د یاد وزارت د یو کلنو کړنو په راپور کې ویل شوي دي چې د تیر یوه کال په موده کې د افرایسوني فعالیتونو په پایله کې 8,418 میله سپکې وسلې، 318 میله درنې وسلې، 5,440 موټر سایکلونه، 508 بېلابېل ډوله وسایط، 1,205 کیلو ګرامه چاودېدونکي توکي، 919 کړۍ لاسي بمونه، 841 کړۍ ماینونه، 511 مخابرې، 453 دوربینونه او یوه اندازه د وړو او درنو وسلو مهمات ترلاسه شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې د هېواد په پولو او ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د امنیت د ټینګښت، سرحدونو د ساتنې او امنیتي ګواښونو د مخنیوي په موخه 63 کنډکونه په 27 کمپونو، 108 بیزونو او 600 پوستو کې د وسایلو، تجهیزاتو او امکاناتو سره په ټاکل شوي سیمو کې ځای پر ځای شوي او د سرحدي ځواکونو تشکیل 4 زیات شوی دی. د ملي دفاع وزارت په خپل کلني راپور کې زیاته کړې چې هوایي مدافع قواو عمومي قماندان د تیر یوه کال په موده کې 3,962 وظیفوي، 163 ښوونیز او 162 الوتنې ترسره کړي دي چې په پایله کې څه د پاسه 11,000 مسافر، 314 ټپیان او د طبي پیښو 109 شهیدان له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي دي. سرچینې همدارنګه ویلي دي ملي دفاع وزارت توانېدلی دی چې د زغروالو ټانکونو په ګډون شاوخوا 50,000 نظامي وسایل بیرته ورغوي او همدارنګه د 11 چورلکو او 15 الوتکو ریسورس تمدید او 8 چورلکې او 20 الوتکې بیرته ورغوي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې اوس د ملي دفاع وزارت اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه فعال او ښه مجهز شوي دي او د حکومت دفاعي او امنیتي ادارو ته په وړیا توګه معیاري خدمتونه وړاندې کوي. د ملي دفاع وزارت په راپور کې زیاته شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې د هیوادوالو د ژغورنې په موخه د تیر یوه کال په موده کې لسګونه بریالي عملیات ترسره شوي دي چې په سالنګ کې د اور لګېدنې پیښې قربانیانو سره مرسته، په لویو لارو کې د واورې په بېلابېلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د سلګونو بندو هېوادوالو ژغورنه یادولی شو. سرچینې زیاته کړې ده چې د تیر یوه کال په موده کې د اسلامي ملي اردو د تعلیمي تحصیلي مؤسسو، مسلکي ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو څخه 4,704 منصوبین فارغ شوي دي او همدارنګه ملي پوځي اکاډمۍ ته 500 تنه او د حربي ښوونځي 10 او 11 ټولګیو ته 491 محصلین او متعلمین جذب شوي دي. د ملي دفاع وزارت چارواکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون په کلکه رد کړ او زیاته یې کړه چې تر راتلونکي کال پورې به د ملي اسلامي اردو شمېر 180,000 ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې د معلوماتو له مخې د پالنې مرکز جوړول، د اړوند ښوونیزو مراکزو د 14 تعلیمي نصابونو بیاکتنه، په بېلابېلو قلي اردوګانو کې د 50 دیني مدرسو جوړول او په مختلفو قطاعاتو کې د تفتیش د 333 ټیمونو توظیف کول د ملي دفاع وزارت نور مهم فعالیتونه په ګوته شوي دي.